دا راشد خان او محمد نبی دا وروستیو پرمختګونو راز په څه کې ده. تازه کرکټ نړیوالې شورا یا ICC دا درې واړو نړیوالو فارمټونو لپاره د هرې برخې لوبغاړو نوملړونه اعلان کړل چې پکې راشد خان دا 50 اوریزو لوبو لومړی درجه توپ اچوونکی او محمد نبی بیا د همدغه فارمټ لومړی درجه آل راونډر یا ټول چاری نومول شوی. افغان لوبډله چې 2024 کال یې د غوره لوبو یو ځلانده کال او ثبوت و ورسره جوخت د محمد نبی او راشد خان پرفارمنس هم د پام وړ بلل کېدو. د 2024 کال په لړ کې په 50 اوریزو لوبو کې راشد خان په 8 سیالیو کې 15 او محمد نبی ساخیل بیا 10 وکټې ترلاسه کړې وې. بلخوا د ډیرو منډو جوړونکو په لیست کې محمد نبی په تیر 2024 کال کې په 14 لوبو کې د 11 شپږیزو او مناسب صنعت ساتنوي سټرایک ریټ سره د یو آل راونډر لوبغاړي په توګه ډېرې 410 منډې جوړې کړې وې. او بلخوا د راشد خان له لوري د بنګلادیش، سویلي افریقا، زمبابوې خلاف په اوډیا یا 50 اوریز فارمټ کې د بولینګ په برخه کې غوره ځلېدنه هغې ته سږ کال د نوموړي غوره مقام او د دې ترڅنګ محمد نبی ساخیل ته د لومړي ټولچر لوبغاړي د معرفت په برخه کې یوه ستره جوګه وګرځېده.